تاسو د نامتو څیرو برخه ده. موږ په دغه برخه کې د هیواد نامتو څیرو په اړه خبرې کوو، بالخصوص هغه څیرې چې د ادب په برخه ډېر څه کړي دي په خپل ژوند کې. په دې خپرونه کې موږ غوښتل چې د سعدالدین شپون په ژوند، د دوی په کارنامو، د دوی په علمي او ادبي هڅو خبرې وکړو. ډېر قدرمن عبدالرحیم میلمه د علومو اکاډمۍ غړی ښاغلی اسحاق مومند را سره په استودیو کې میلمه دی. مومند صاحب سلام شه او سهار بخیر. سلام، سهار مو بخیر. کورادان کدای شي د شپون صاحب د ژوند په اړه یا د بیوګرافي په اړه اول یو څه ولرو، بیا به ولاړ شو دوی کړنو ته. سمه ده. ښاغلی سعدالدین شپون د قاضي برهان الدین زوی دی. په 1411 کال کې د کندوز ولایت په خان آباد چارتوت په کلي کې زیږېدلی دی. شپون اصلا خوږیاڼی دی، د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د قودخیلو اوسېدونکی و، خو پلار یې قاضي و او د پخوا داسې و چې کله به قاضیان او استادان او نور د هېواد بېلابېلو برخو ته لېږل کېدل. نو د شپون صاحب پلار هم قاضي برهان الدین اول تعلقان ته د قاضي په صفت لاړ، هغې نه وروسته بیا قندوز کې و، په قندوز د خان آباد اتحاد خان آباد په نامه باندې هغه یې چلوله، ورځپاڼه چلوله، دوی هلته وو. لومړنۍ زده کړې شپون صاحب په خان آباد کې کړي د 6 ټولګي پورې. په هغې وخت کې ابتدایه ښوونځي وو، متوسطه او لیسې نه وې په ولایتونو کې، یوازې په کابل کې لیسې وې. د 6 ټولګي څخه وروسته یې د مشر ورور چې و هغه منهاج الدین ګهیز چې د ژورنالیزم په ډګر کې لوی نوم دی، هغه بیا له ځان سره راوسته کابل ته، په کابل کې د حبیبي په لیسه کې داخل کړ. حبیبي لیسه یې په خلاصه کړه په ډېرو، خو په هماغه وخت کې د انګلیسي ژبه هم زده کړه، ورسره عربي ژبه هم زده کړه. له هغې نه وروسته د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي ته داخل شو په 1431 لمریز کال کې. اول داسې و چې د طب ته چې اوس د طب پوهنتون د هغې وخت کې طبي انسټیټوټ و. بیا چون د ده طب خوښ نه و، ادبیات یې خوښ و، ژورنالیزم یې خوښ و، نو بیا هغې اساس باندې دی بېرته ادبیات انتخاب کړه. په 1440 کال کې او که 15 کال کې دی له ادبیاتو څخه فارغ شو او پښتو ټولنه کې د علمي غړي په حیث باندې مقرر شو. په پښتو ټولنه کې یو کال کار وکړ، خپله علمي پروژه د نمایندګۍ چې هغه دفاع کړه. هغې نه وروسته دی د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ او د ایوا په پوهنتون کې د ماسترۍ دپاره هلته د نقد او ادبي کې او ځینې وایي چې په ښکلو هنرونو کې هلته خپله ماستري ترلاسه کړه. کله چې ماستري خلاصه کړه بېرته افغانستان ته راغی، پښتو ټولنې ته راغی، دلته کار شروع کړ. په هغې وخت کې رښتین صاحب د پښتو ټولنې مشر و. شپون صاحب چې څنګه له امریکې نه راغی، د ده ځای هم انګلیسي ښه وه، خو هلته نور هم انګلیسي ښه په انګلیسي ژبې زده کړې وکړې. هماغه و چې اول لومړنی کار یې دا و چې په پښتو انګلیسي قاموس باندې کار وکړي، چې هماغه یې بیا بشپړ هم کړ، غټه کمیټه ورته ټاکلې وه. له هغې نه وروسته دی د هېواد حالات داسې سو چې ښه نه وو او شپون صاحب ډېر یو ژبور لیکوال و. په هغې خاطر باندې د ځینې نیوکې وکړې په نقد کې، په کره کتنه کې. نو دلته ځینې دسیسې برابرې سوې او دی بیا د پښتو ټولنې څخه لرې سو، بېرته خان آباد ته لاړ، د کندوز ولایت ته. له هغې نه وروسته یو څه وخت دپاره و، بیا په هېواد باندې د ظاهرشاه په حکومت باندې سردار داود سپینه کودتا وکړه. هغه و هغې نه وروسته یو څو کاله بیا د شوروي اتحاد په افغانستان باندې د حساب یرغل وکړو، یا کمونستانو د سردار داود باندې هغه وکړو. نو افغانان مهاجر سو. مهاجرت په وخت کې دی لاړ پاکستان ته. هلته یو څه وخت د تحقیق او د سرچ دپاره چې دا کوم حزب ښه ده کوم ښه نه ده. بیا هماغه و چې د پیر صاحب په حزب کې د مطبوعاتو په برخه کې کار شروع وکړ، چون په دې خاطر باندې چې د پیر صاحب حزب څه ناڅه دی داسې وایي شپون صاحب چې دی معتدل او ډېر په ادیبانو په لیکوالانو باندې غرض نه لرو، د میانهرو حزب یې ووه. څه ناڅه هلته وخت کار وکړو، خو هغې نه هم کړۍ پې باندې تنګه سو. دی بیا لاړ ډنمارک ته، په ډنمارک د کوپنهاګن په پوهنتون کې استاد شو د انتروپولوژۍ په څانګه کې. له هغې نه وروسته په 1480 کال کې د امریکا غږ راډیو وایس اف امریکا چې اوس ورته اشنا راډیو وایي، د پښتو ژبې دپاره لومړنۍ خپرونې پیل کړې. دی د لومړنیو مؤسسینو څخه و. شپون صاحب هلته لاړ، وظیفه یې شروع کړه. دې وظیفې تقریبا تر 1482 لمریز کال پورې دوام وکړ. کله چې افغانستان کې د دیموکراتیک نوی حکومت راغی د کرزي صاحب په مشرۍ باندې، د ببون کې چې تړون وسو دلته راغی. دلته هم خپلو کارونو ته دوام ورکړ په غیر رسمي ډول باندې، یعنې په رسمي نه و. لومړی د علومو اکاډمي مشاور وټاکل سو. له هغې نه وروسته څه باندې 8 کاله د پوهنې وزارت د تالیف ترجمې په برخه کې
د مشاور و هلته ګټور کارونه وکړو. نو شپون صاحب داسې ژوند و چې د ژوند تر پایه پورې قرار ناست نه دی. کله چې امریکا غږ راډیو کې وم افغانستان ته ته راته دلته له لیکوالانو ادیبانو سره خبرې کولې، د افغانستان د جهاد په باره کې ډېرې لیکنې کړي دي. نو شپون صاحب یو ژبور لیکوال او ښه لیکوال و. بله موهن صاحب هغه څه چې د مطرح او مهمو اثارو څخه یادولی سو کوم کتابونه او اثار چاپ سوي دي هغه څه دي؟ د شپون صاحب اثار په دوه برخو موږ باندې ویشو، یو نظمي برخه ده او بل نثري برخه ده. په نظم کې استاد شپون دوه اثار لیکلي دي چې لومړنی شعري ټولګه پرخه په ترخه نومیږي چې د جهاد په کلونو کې پاکستان کې چاپ شوې ده، او بله شعري ټولګه شینخالۍ پیدا شوه. د شینخالۍ پیدا شوه یو عجیبه کیسه ده. د اول نوم چې د کله په علومو اکاډمي کې د علمي غړی او د شعري ټولګه ولیکله شینخالۍ نوم یې په باندې کېښوده. بیا په افغانستان باندې حالات داسې راغله چې د شینخالۍ کتاب له ده نه ورک سو. د لایق صاحب ته ورکړی و چې د باندې کره کتنه وکړه او یا یې ویې ګوره چې کوم ځای کې ما غلطي کړي. نو د افغانستان حالات داسې راغله چې لایق صاحب دلته پاتې سو په دې طرف کې، او شپون صاحب مهاجر سو، پاکستان ته لاړو، پاکستان ډنمارک ته لاړه او ډنمارک نه وروسته بالاخره امریکې ته لاړه. نو هغه شینخالۍ ورکه شوه. بیا چې کله په آخري وختونو کې په 1480 کلونو کې بیرته افغانستان ته راغی، نو بیا شپون صاحب ته لایق صاحب ورته ویلي چې هغه کتاب دې له ما سره شته دی او هغه کتاب یې بیا ورکړه. نو بیا هغې نه وروسته بیا باندې نوم کېښوده شینخالۍ پیدا شوه. او بله برخه چې دا د استاد شپون نثري اثار دي. په نثري برخه کې شپون صاحب ډېر پیاوړی لیکوال ده په داستاني ادبیاتو کې، او حتی لیکوالو دته د داستاني یا د هنري نثر باچا لقب هم ورکړی دی. 4 ناولونه لیکلي دي، یو یې د آزادو لیکنو مجموعه ده، یو یې د لنډو کیسو ټولګه ده. د ناولونو نومونه شینټاغی نومیږي لومړنی ناول، بل ناول یې ګټیالی نومیږي، ورپسې ناول یې د اسمت یاران نومیږي، او وروستی ناول چې دا د خپلې ښځې ته لیکلی ده مېرمنې ته، هغه ښایستو په نامه باندې ناول دی. او د لنډو کیسو ټولګه چې ده هغه د بنګي غاړه په نامه نومیږي. او بله وروستۍ ټولګه چې چاپه سوې ده هغه د مچۍ زاله نومیږي چې تقریبا له 300 مخونه زیات یو ښایسته پڼ کتاب دی. او هغه کتاب چې د ازادې لیکنې کړي دي په هره برخه کې، د شاعرۍ په برخه کې، د نقد په برخه کې، د سیاست په برخه کې، په ټولو برخه کې هغه لیکنې راټولې سوي دي، هغه هم چاپ سوي دي. هغې نه مخکې کله چې دی د علومو اکاډمي استاذ په هغه وخت کې علمي غړی و، د هېواد د مینې په خاطر باندې په کابل پوهنتون کې هم د نقد لیکوالۍ درس ورکوو. په هماغه وخت کې یو کتاب د لیکوالۍ په نامه ولیکه چې تقریبا اوس هم ساری نشته ده په پښتو ژبه کې، او په ګستتنه ډول باندې کتاب خو ورکو، خو زموږ څېړنپوه سید محدین هاشمي صاحب سره تر اوسه پورې موجود چې هغه بیا ماته راکړه، ما بیا څه کار په باندې وکړ. او بل کوم کتاب چې و د هغه علمي پروژه په علومو اکاډمي یا اوس چې علومو اکاډمي د مخکې پښتو ټولنه وه ادبي څېړنې په نامه باندې، په هغې کې هم په نقد کې ډېر کار کړی دی. او له هغې نه بل یو دا ناصره چې و د امریکې د ارنست هیمنګوی اثر پښتو ته ژباړلی ده چې زوړ سړی او بوډا او هغه سیند، زوړ سړی او سیند یا بوډا او سیند، دا د چې دی په ډېره خوږه روانه ژبه باندې لیکلی دی. په نقد په باره کې سرمحقق هیوادمل صاحب ماته وویل چې د نقد په باره کې د کابل پوهنتون محصلینو ته یو چپټر جوړ کړی و د ګسترنر شکل باندې چې هغه بدبختانه اوس موږ سره موجود نه ده. او مخکې لکه مې چې وویلې د هغه د پښتو قاموس په نامه باندې ډېر کار یې کړی ده چې شپون صاحب دومره یو ښه لیکوال و چې هغه قاموس یې په خپل نوم نه کړ، هغه یې د پښتو ټولنې په نوم باندې کړی دی، چې اوس یې موږ نه پېژنو چې شپون صاحب دا کوم هغه کړی دی. بل یو دا ډېر ګټور کتاب چې کړی ده لیکلی ده هغه د لنډیو په برخه کې ده. استاد بینوا چې و هغه لنډۍ راټولې کړې وې د پښتو ژبې نایابه لنډۍ، هغه بیا ادبي ژباړه وکړه او انګلیسي ژباړه شپون صاحب وکړه. او بل ډېر مهم اثر چې ده هغه په انګلیسي باندې لیکلی کله چې شپون صاحب د ایوا په پوهنتون کې د ماسترۍ په برخه کې محصل و، نو ده د لنډیو په باره کې هلته تحقیق وکړ، ریسرچ یې وکړ. هغه ریسرچ چې و د لنډۍ په انګلیسي ژبه ژباړلې وي او څېړلې وي، هغې ته یې نوم کوکچه ورکړی و چې نوم هم زموږ د خپل د افغانستان د شمالي ولایتونو د کوکچې نوم ورکړی و. نو شپون صاحب په داستاني ادبیاتو کې په نظم کې ډېر لوی نوم ده او په هنري اثارو کې ډېر نوم اخیستل کېږي. که چېرته موږ د داستاني ادبیاتو یا ناولونو په برخه کې نوم اخلو، نو شپون صاحب به لومړنی لیکوال وي چې د هغه نوم اخیستل کېږي. او تر اوسه پورې چې څومره څېړنې سوي دي یا څېړنې کېږي یا په ناول باندې خبرې کېږي، نو لومړنی لیکوال چې څوک معرفي کوي یا خبرې پرې کوي هغه شپون صاحب ده.
ځکه د شپون صاحب ژبه داسې ژبه وه چې هغه ډېره خوږه وه، ولسي ژبه وه، له ولس نه ژبه اخیستې ده، بېرته یې ولس ته ژبه ورکړې ده او په ډېره ښایسته شکل باندې ده له ولس نه آګاه و. د پکې یو بل کتاب چې ما رښتیا له یاده وتلی و، ده په خپل ژوند باندې لیکلی ده، و نه و یو شپون و چې هغه ډېر ګټور کتاب ده. هغه کتاب ته موږ وګورو، عام داستان ده، ام ناول ده، ام لنډې کیسې دي او ام موږ ته هغه د ژوند تجربې موږ ته په داسې شکل راکوي چې ته چې هغه کتاب لولې داسې فکر کوې چې دا زه پخپله یم. د ډېر د کوچنیوالي وختونو د جومات د کیسې، کله چې د پلار د کوچنی جومات یې لېږه د هغه وخت کیسې راخیستې دي، مکتب ته چې کله لېږلی دی هلته چې د ستونزې لیدلې دي، څه غلطۍ چې کړي دي، هغه یې ټولې پکې راخیستې دي. هغه څه چې یادونه مو کړه تاسو ویلې چې د اثارو څخه یې تر اوسه نه دي چاپ شوي دي، پاتې دي د هر دلیل له مخې یا علوم اکاډمۍ سره وي یا هم خپله شخصا دوی کورنۍ چا سره وي ملګرو سره، داسې اثار هم شته ستاسو په نظر کې شته؟ و د شپون صاحب دوه درې داسې اثار دي چې تر اوسه پورې چاپ شوي نه دي. یو یې لیکوالي په نامه اثار ده چې ما کار پرې باندې کړی ده، خو په ټول کتاب مې کار نه ده کړی چې هغه چاپ سي. بل کتاب چې د ادبي څېړنې په نامه ده او هغه هم تقریبا راټول شوی، زموږ یو ملګرو راټول کړی ده. او بل کوم هغه چې دا ورک ده د ادبي نقد په نامه باندې، هغه هم نه ده چاپ شوی. په همدې ډول کوکچه په نامه باندې چې د په یوه په پوهنتون کې هلته کار پرې باندې کړی ده، هغه هم زموږ لاس ته نه ده راغلی، د یوه په پوهنتون کې شته، هغه هم بیا چې موږ راوړو افغانستان کې چاپ کړو. خو په دې وروستیو کې د ولسمشر سلاکار وزیر پوهاند صاحب ډاکټر ازمون هغه یو کار کړی ده چې د شپون ټول داستاني اثار چې دي او نظمي اثار ټول په یو کلیاتو کې راټولوي. نو هغه سره ما خبرې هم شوي دي، علوم اکاډمۍ ته راغلی و، هغه مقالې ټولې کړي دي، کار پرې باندې کړی ده او د هغه ټول د اثار راټولوي که نظم ده، خو د نظم برخه ده، هغه به انشاءالله چاپ کړي او د هیوادوالو په چوپړ کې به شي. اوس یو خو دا کوم اوسني کوم لیکوالان چې دي، شاعران چې دي، ادبپوهان چې دي، یعنې ځوانان، دوی ته هم احترام پکار دی، وقت هلې ځلې کار کوي، خو هغه څه چې لکه شپون صاحب یا هغه کسان چې اوس نشته زموږ منځ کې، د هغوی په هره خبره یعنې د کاڼې کرښه وه، یعنې دا چې څومره ارزښت لري دا ورځ تر بلې ثابتېږي، ضرورت ورته لیدل کېږي. پان مو په نصاب کې درته ځای ورکول یا حداقل په پوهنتونونو کې بالخصوص د ادبیاتو پوهنځیو کې یا نورو برخو کې یا دوی اثار چاپول، دوی د سیمینارونو نیول، دا څومره کولی شي چې ځوانانو هغه ذهنونه لا هم روښانه کړي او دوی سره یې مرسته وکړي په دې برخه کې؟ په دې برخه کې د نویو لیکوالو خو استاد شپون داسې زموږ دپاره د استاد زموږ دپاره د اکاډمي حیثیت لري، همداسې زموږ نور لیکوالان لکه زموږ 15 ستوري چې دي د پښتو ژبې، دا ډېر مهم دي موږ دپاره. استاد شپون ولې دومره محبوبیت پیدا کړه؟ نن سبا یې اکثره لیکوال کوشش کوي ولې نه پیدا کوي. استاد شپون هر څه چې و په خپله یې لیکل، له خپل ځان یې لیکه، هغه یې خپله لیکل، یعنې تقلید یې نه کوو. د لیکوالي اثر لیکلی ده، په دې لیکوالي اثر کې یو ماخذ هم له پښتو ژبې، له دري ژبې یا د دې سیمې له ژبې څخه نه ده راخیستی. هغه ټول ماخذونه چې راخیستي دي له فرانسې نه یې راخیستي، له امریکې نه یې راخیستي دي. نو موږ ته داسې پکار ده، ځوان کول ته داسې پکار ده، ځوان نسل ته چې هر څه چې لیکو بیا چې په خپله یې ولیکو. ضرور نه ده چې موږ یو پنډ کتاب ولیکو، ضرور نه ده چې موږ 2-3 کتاب ولیکو. یو کتاب دې ولیکو، 50 مخه دې ولیکو، 10 مخه دې ولیکو، خو چې زموږ خپل وي چې آینده ولري. ځوان نسل ته دغه پکار ده چې دا پیام واخلي او د شپون صاحب اثار ډېر ولولي، اثار یې ډېر مهم دي. زه په خپله چې کله د شپون صاحب اثار لولم، داستاني اثار لولم، داسې فکر کومه چې که د هغه زه یوه لنډه کیسه ولولم، ما زه په خپله یوه لنډه کیسه لیکلی شم. که زه د هغه یو ناول ولولم په پوره دقت سره، زه کولی شم چې 2 ناولونه ولیکم. د هغه ژبه دغسې ژبه ده. نو ځوان نسل ته ډېر پکار ده چې له د مشرانو لیکوالانو څخه پیروي وکړي. او بله مهمه دا ده چې سیمینارونه جوړ شي، ډېر مهم ده چې دغسې لیکوالانو باندې رڼا واچول سي. او انشاءالله سږ کال به په شپون صاحب باندې هم سیمینار جوړ سي، زه چې څومره پوهېږم. او هغه د ولسمشر ملګری هم و، د امریکې د وخت، د کابل د پوهنتون د وخت، او ولسمشر وړاندیز هم کړی ده که چېرته کېدلی سي چې د شپون صاحب اثارو ته په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړل شي، نو دا به هم ډېره غوره خبره وي. همداسې نورو مشرانو لیکوالانو چې دي، نو موږ ته پکار دا ده چې هر څه لیکو په خپله ولیکو، له خپل ځان نه ولیکو او د مشرانو لیکوالانو اثار ولولو او له دوی نه ځانونه خبر کړو. مومن صاحب، موږ کله نه کله د ځینو ادبپوهانو داسې ګیلې هم اورېدلې دي په دې سربېر چې علوم اکاډمۍ خپل هغه مسؤلیت تر خپل توانه پورې څومره چې بودیجه لري، امکانات لري،
ترسره کړی خو دوی همیشه کله د اطلاعات فرهنګ وزارت د علومو اکاډمۍ نه په یو ډول وه که په ستاسو په اند د علومو اکاډمۍ سره د بودجې په برخې مرسته وشي توجه لا هم ورته وشي څومره تاسو په دې ډاډمن یاست چې هلته ستاسو په ګډون نور ظرفیتونه شته چې حداقل د دغسې ورته ادبپوهانو شاعرانو او دغه د پښتو د ادب په پنځه ستوري چې ول دوی یا له دوی نه اخوا کوم کسان چې ول د دوی په اړه لیکنې وکړي البته آثار چاپ کړي او لا هم ښه وځلیږي. دا خو ډېر مهم ده. علومو اکاډمي ما لکه مخکې مې چې ویلي وو علومو اکاډمي په افغانستان کې یوازینی مرکز ده چې هلته علمي څېړنې کېږي او په پوره دقت باندې کېږي. په بازار کې به یو څو کتاب لیکي 10 کتابه به لیکي 15 به لیکي خو معیار چې شاید هماغه بازار معیار ده چې موږ یې دې دپاره نه لیکو چې دا زما اثر ډېرې پیسې وکړي. زمونږ یوه پروژه چې لیکو تقریبا 8-8 پړاوونو نه تېرېږي. یعنې موږ ډېر دقیق کار کوو. په دې ټوله پروژه کې چېرته زمونږ نه که یوه یا غلطه سوي وي هغه بیرته پروژه راګرځي تا یا تا غلطه کړې دا بیرته اصلاح کړه. که عامه مو نه وي ورکړي که نورې لیک نښې مو نه ورکړي که چېرته د ملي وحدت ته پکې زیان رسېدلی وي که چېرته زموږ قومونو ته پکې زیان رسېدلی وي دا بیرته راګرځي. علومو اکاډمي باید ډېر سپانسر سي. همدا اوس موږ لګوي په قاموسونو باندې کار کوو. موږ نور تقریبا د ورځې هلته په زرګونو وره کې تورېږي کار کوي خلک. دا کار چاته کوو هم د خپلې ژبې ته کوو خپلې ټولنې ته یې کوو. نو علومو اکاډمي سره باید چې حکومت ډېره مرسته وکړي لایف سپانسر کړي. علومو اکاډمي په د نوي د استقلال د جشن د سلیمي کلیز جشن په خاطر باندې تقریبا کوم 150 کتابونه چاپ کړي دي. زما هیله له شمشاد څخه دا ده چې کېدلی شي علومو اکاډمي ته راسي او زموږ د نوي کتابونو چې ډېر مهم کتابونه دي تاریخي کتابونه دي په اصطلاح د امان الله خان پکې ډېرې کارنامې دي. د دې هېواد د موږ تقریبا یو کتاب مو چاپ کړی ده چې په دې 100 کلونو کې 100 کاره موږ څه کړي دي غوره کارونه خو رسو بزراو کارونه علومو اکاډمي کړي هغه 100 کارونه چې ډېر مهم دي په دې نامه موږ کتاب چاپ کړی ده. موږ د پښتو انسټیټوت یا ژبو ادبیاتو مرکز کابل مجله د همداسې د دري او خراسان ده موږ ډېر ښه اثار هغه کړي دي. د علومو اکاډمي کېدلی چې دا رسنۍ هغې ته انعکاس ورکړي چې د علومو اکاډمي تقریبا کوم 10 اثار لیکلي دي. زیر په نامه جریده موږ لرو هغه موږ همدې سلیمي کلیز هغه کړې وه ځانګړې کړې وه. نو علومو اکاډمي حکومت ته زموږ پیشنهاد دا ده چې علومو اکاډمي باید چې لا په پښو باندې ودري په نورو علومو سره سره دا ژبې ډېرې قوي کړي. هلته زموږ بلوچي ژبه ده زموږ نورستاني ژبې دي نور د سره د موږ ورونه قومونو هغه لرو انسټیټوت لرو خو باید چې نور هم په پښتو ژبه کې باید څانګې ډېرې سي. پښتو انسټیټوت کې همداسې په دري کې همداسې ډېرې سي. نو که چېرته نورې ژبې دي خو په نورو دنیا کې کار ورته کېږي. زموږ اقتصاد ته هم کار کېږي حقوقو ته هم کار کېږي نورو ته هم کار کېږي موږ به هم کار کوو. خو پښتو دري څوک همدا موږ به ورته کار کوو بل خو څوک نشته چې کار ورته وکړي. او بیا پښتو خصوصا پښتو دري ته خو بیا هم څه ناڅه ایرانیان کار کوي د فارسي په نامه باندې هغوی ښه دي چې موږ هم ترې نه ګټه اخلو. خو پښتو ژبه خو یوازینی هم د علومو اکاډمي ده او باید چې حکومت سپانسر کړي چې پښتو ژبې ته کار وکړي تر څو پر زموږ نوي لیکوال ته موږ کتابونه هغه کو وړاندې کړو معارف ته نصاب وړاندې کړو لوړو زده کړو وزارت ته موږ نصاب وړاندې کړو. نو دا ډېر مهم دی. مننه کوم مننه کوردان.